درنو لیدونکو ستړي مشئ. په پنجشیر کې سیمه ایزي سرچینې په دغه ولایت کې د طالبانو پر یو پوسټه د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت ډلې ځواکونو د برید خبر ورکوي. دا سرچینې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي له اشتسوب ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي چې دا برید د درېنۍ یا سهشنبې پر نیمه شپه د خینج ولسوالۍ په متا کلي کې شوی دی. د سرچینو په وینا په دغه برید کې 4 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. خو په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ایز پازوالان دا خبر نه مني. د پنجشیر لپاره د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق دا خبر یو اوازه بولی. د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور کې سرچینې مني چې په دغه ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پازوال غلام رباني هدفمند د طالبانو لخوا نیول شوی دی. سرچینې د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د اوري پر 19مه اشتسوب ورځپاڼې ته وایي چې یو سیمه ایز خبریال ګل احمد خسرو هم د طالبانو لخوا نیول شوی و چې د هغوی له څېړنو وروسته خوشي شو. دغو سرچینو ویلي چې د ښاغلي هدفمند یو همکار آصف اشنا هم نیول شوی دی. بلخوا په تخار کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یو ځوان د ناپېژاندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د سرچینو په وینا دغه پیښه د درېنۍ یا سهشنبې پر ورځ د اوري پر 14مه د تخار منځي تعلقانو ښار په 4مه ناحیه کې شوې ده. دغه ځوان ارشاد نومید او تر اوسه د هغه د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.